په یو کوچني کلي کې احمد نومې یو هلک اوسېده. مور ډېره ناروغه وه او هره ورځي حالت خرابېده. احمده زویه، که زه یوه ورځ زویه احمده، زما وخت نور پای ته رسېږي، خو ته باید قوي پاتې شې. پرېکښه وکړه چې ښار ته ولاړ شي او د خپلې مور لپاره کار وکړي. زه به هر څه وکړم، یوازې مور مې باید کې ژوند اسانه نه وه. کار کم او اړتیاوې ډېرې وي. لاړ شه ماشومه، موږ مصروف یو. دوا لپاره پیسې نه لرلې او وخت تېرېده. زه څه وکړم؟ مور مې انتظار کوي. غمجن یې زویه؟ مور مې ناروغه ده، خو زه پیسې نه لرم. Saw sincerity in his eyes and helped. دا واخله، خدای دې مرسته وکړي. یره مننه. په بیخه کور ته روان شو، زړه یې له امید ډکو. مورې، زه راخم. خو کله چې کور ته ورسېد، ناوخته شوې وه. مورې؟ ها مورې؟ زړه مات شو او اوښکې یې نه درېدي. مورې، ما کوشش وکړ، بخښنه. مینه یې تل له ځان سره وساتله او د خلکو مرسته یې شروع کړه. زه به د هر چا مرسته کوم لکه زما مور چې غوښتل.